هغه ښځې هم پر تاسې حرامې دي چې د کوم بل چا په نکاح کې وي، البته هغه ښځې له دې نه مستثنا دي چې په جنګ کې درته په لاس درغلي وي. دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسې اطاعت لازم کړای شوی دی. له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي، تاسې ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاس راوړل روا کړای شوي دي، په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولئ، نه دا چې په آزاد شهوترانۍ لاس پورې کړئ. نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ، د هغه په بدل کې ورته په فریضي ډول مهر ورکړئ. البته د مهر له قرارداد نه وروسته که د دواړو خواو په خوښه ستاسې په منځ کې څه کمول زیاتول راشي، نو څه باک نشته. الله پوه او د حکمت څښتن دی. او له تاسې څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړی شي، هغه دې ستاسې د هغو وینځو له کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسې په لاس کې وي. الله ستاسې د ایمان په حال ښه پوهیږي. تاسې ټول د یوې ډلې خلک یاست. له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغوی سره نکاح وکړئ او په ښه معروفه توګه د هغو مهر ورکړئ، تر څو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي. په آزاد شهوترانۍ پسې ونه ګرځئ او نه په غلا او پټه یاراني وکړئ. نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمني غوره کړي، نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمایي دي چې د آزادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي. دا اسانتیا له تاسې څخه د هغو کسانو لپاره منځته راوړل شوې ده چې له هغو سره د میرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي. او که تاسې له زغم نه کار واخلئ، نو دا ستاسې لپاره غوره ده، او الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. الله غواړي هغه چار چلند درته څرګند کړي او پر هغو لارو مو وخوځوي چې له تاسې نه مخکې نیکان پرې روان. هغه ستاسې لوري ته د خپل رحمت د پاملرنې اراده لري، او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت. هو، الله تاسې ته له رحمت سره پاملرنه کول غواړي. او کوم خلک چې د خپلو نفسي غوښتنو پیروي کوي، هغوی دا غواړي چې تاسې له سمې لارې نه ډېر لرې شئ. الله پر تاسې د بندیزونو آسانول غواړي، ځکه چې انسان بې وسې یعنی ضعیف هست کړی شوی دی. ای مؤمنان، په خپلو منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ. راکړه ورکړه دې د دواړو خواو په خوښې سره وي، او خپل ځانونه مه وژنئ. باور ولرئ چې الله پر تاسې مهربان دی. څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي، هغه به ارومرو مونږ اور ته ننباسو، او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی. که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کیږئ، نو ستاسې وړې وړې ګناهوې به مونږ له حسابه وغورځوو، او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. او تر چې الله له تاسې نه ځینو ته د ځینو نورو په پرتله زیات ورکړي دي، د هغو هیله مه کوئ. د نارینه‌و برخه د هغو د کړو وړو سره سمه، او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده. هو، له الله څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړئ. په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی. او موږ د هرې هغې ترکې حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي. اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسې لوز او تړون وي، نو د هغو برخه ورکړئ. بېشکه چې الله په هر څه څارونکی دی. نارینه پر ښځو مسلط اداره چیان دي، له دې امله چې الله د هغو ځینو ته پر ځینو نورو لوړتیا وربښلې ده، او له دې کبله چې نارینه خپل مالونه لګوي، نو کومې ښځې چې صالح دي، هغوی د فرمان مننې خوی لري، او د نارینه‌و په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي. او تاسې چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن یاست، هغوی لومړی پوه کړئ، او بیا د خوب ځایونه ورڅخه جلا کړئ، او بیا یې ووهئ. نو که هغوی ستاسې فرمان برداري شي، نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ. باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی.
او که تاسې چیرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي نو الله به د هغوی دواړو ترمنځ د توافق لاره برابره کړي الله په هر څه پوه او باخبره دی او تاسې ټول د الله بندگی وکړئ له هغه سره هیڅوک شریک منیسئ له مور او پلار سره غوره رویه وکړئ له خپلوانو یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ او له خپلوانو ګاونډیو سره پردیو ګاونډیو سره د څنګ له ملګري او پردې سره او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسې په لاس کې وي د احسان چارچلند وکړئ باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپل انګېرنه مغرور وي او په خپله لوړتیا ویاړي او داسې کسان هم د الله نه خوښیږي چې بخیلي کوي او نورو ته هم د بخیلۍ کولو لارښوونه کوي او هغه څه پټوي چې الله په خپله پیرزوینه هغو ته ورکړي دي د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره مونږ رسوا کوونکی عذاب تیاری کړی دی او هغه خلک هم د الله نه خوښیږي چې خپل مالونه صرف خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شوه پر دغه خلکو به څه بلا نازله شوې وه که دوی پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی وای او څه چې الله ورکړي دي له هغو نه یې لګولي وای که دوی داسې کولای نو له الله څخه د دوی د نیکۍ حالت پټ نه پاتې کیږي الله پر هیڅ چا د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي څوک چې یوه نیکي وکړي الله هغه دوه چنده کوي او بیا له خپل لوري څخه ستر ثواب ور په برخه کوي نو زیر شي چې دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت نه یو شاهد راولو او پر دغه امت باندې تا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې د پیغمبر لارښوونې ونه منلې او له هغه څخه یې سرکشي وکړه هیله وکړي چې کاشکې ځمکه وچوي او هغوی پکې ننوځي هلته به دوی خپله هیڅ کومه خبره له خدایه پټه نشي کړی ای مؤمنانو کله چې تاسې د نشې په حالت کې یاست نو لمانځه ته مه نږدې کیږئ لمونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسې پوهیږئ چې څه وایاست او همداراز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته مه نږدې کیږئ تر څو چې ملنبلي نه وي مګر دا چې په لاره تیریدونکي یعنی مسافر یاست او که کله داسې وي چې تاسې ناروغان وئ یا په سفر کې وئ یا له تاسې نه څوک قضای حاجت وکړي راشي یا تاسې ښځو سره یو ځای شوي یاست او بیا اوبه ونه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ بېشکه الله له نرمۍ نه کار اخیستونکی او بخښنه کوونکی دی تا هغه خلک لیدلی دي چې هغو ته د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې ده هغوی خو په خپله د ګمراهۍ خریداران ګرځېدلي دي او غواړي چې تاسې هم لاره ورکه کړئ الله ستاسې دښمنان ښه پیژني او ستاسې د مرستې او ملاتړ لپاره یوازې الله کافي دی د یهودیانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي اورو او نافرمانی کو او واوره په داسې حال کې چې اورول شوی نه او د خپل ژبو په تاوولو سره او په دین کې د تعانی په توګه وایي راینا خو که دوی ویلي وایي چې اورو او اطاعت کو او واوره او په موږ نظر لره نو دغه کار به د دوی لپاره ښه او مناسب خو الله دوی باندې د دوی د کفر له کبله لعنت کړی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شمېر هغه خلکو چې کتاب درکړی شوی هغه کتاب ومني چې مونږ اوس نازل کړی او د هغه کتاب تصدیق او رښتینه کوي چې له پخوانه له تاسو سره موجود پر دې ایمان راوړئ مخکې له هغه چې مونږ مخونه مسخه کړو او څټ لوري ته وګرځو یا دوی په هغه شان لعنتیان کړو لکه چې د سبت خاوندان مو کړیو او په یاد ولرئ چې د الله حکم نافذي الله یوازې شرک نه بخي د دې نه پرته چې نور هر څومره ګناوي دي چې د هغه چاته خوښه شي وربخي چا چې له الله سره کوم بل څوک شریک وګاڼه
هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیرې لوی ګناه خبره وکړه. تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپل زیاتې پاک نفسي غوري وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغو د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کیږي. که نو وګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو نه د دوی چورت نه خرابېږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یوه ګناه کافي ده. آیا تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او طاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه ده. همداسې خلک دي چې الله پرې لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هیڅ مرستندوی نشي موندلی. آیا په حکومت کې هغوی برخوال دي؟ که داسې وای نو دوی به نورو ته یو خلکه هم نه ورکړی. او آیا دوی پر نورو له دې امله بخیلي کوي چې الله پر هغو باندې خپل فضل پیرزو کړی دی؟ که دا خبره وي نو دوی ته دې معلومه وي چې مونږ خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړی او ستره پاچاهي مو وربخلې ده. خو له هغو څخه ځینو پرې ایمان راوړ او ځینو ورڅخه مخ واړاو او مخ اړوونکو ته خو یوازې د دوزخ او جن اور کافي دی. کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو له منلو څخه انکار کړی دی هغوی به ارومرو مونږ اور ته ننباسو او کله چې د هغوی د بدن پټوکي وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور پټوکي ورکړو تر څو چې هغوی د عذاب خوند ښه وڅکي. الله ډیر زورور دی او د خپلو فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهیږي. او کوم خلکو چې زمونږ آیاتونه منلي او غوره عملونه یې کړي دي هغوی به مونږ داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغو ته به سپېڅلې میرمنې په برخه شي او هغو ته به مونږ په ګڼو سیورو کې استوګنه ورکړو. مسلمانانو، الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپارئ او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړئ. الله تاسو ته ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله هر څه اوري او ویني. اے مؤمنان، د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسو نه د امر خاوندان وي. بیا که ستاسو ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ. که تاسو په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ همدا د کار یو سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده. ای پیغمبره، تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې دعوا خو کوي چې مونږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی. غواړي دا چې خپلې چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنی شیطان لوري ته محولي کړي. حال دا دی چې هغو ته له طاغوت یعنی شیطان نه د منکرېدو حکم شوی. شیطان غواړي هغوی وغولوي له سمې لارې نه ډیر لرې باسي. او کله چې هغو ته ویل کیږي چې راشي د هغه شي لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشي د پیغمبر لوري ته نو تا هغو منافقانو ته کتلی دي چې ستا لوري ته له راتګ نه ځانونه ګوښه کوي. نو په هغه وخت کې به څه کیږي چې د دوی له خپله لاسه جوړ کړی غم پرې وورېږي. په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې مونږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل او مونږ دا غوښتل چې د دواړو خواو ترمنځ په کومه توګه روغه جوړه راشي. الله پرې پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي. له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. هغوی ته څرګنده کړه چې مونږ چې هر پیغمبر لیږلی دی د دې لپاره مو لیږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړی شي. که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله یې پر خپلو ځانونو ظلم کولی نو تا ته راتلی او له الله نه یې بښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولی نو شک نشته چې الله به یې بښونکی او رحم کوونکی میندلی و. نه ای محمده،
ستا پر رب قسم چې دوی هیڅ کله مؤمنان نشي کېدای تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی و نه مني بیا چې ته څه فیصله وکړي پر هغه باندې په خپل زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې لسره تر پای ومني که موږ هغه ته حکم کړی وای چې خپل ځانونه ووژني یا له خپل کورونو څخه ووځي نو له هغه څخه به ډیرو لږو کسانو پر عمل کړی وای په داسې حال کې کوم نصیحت چې هغه ته کول کیږي که دوی پر هغه عمل کړی وای نو دا به دوی لپاره د ډیر خوالي او زیاتې ډاډینې موجب او چې کله دوی داسې کولای نو موږ به دوی ته خپل لوري نه ډیر زیات ثواب ورکړی وای او دوی ته به مو سمه لاره ښودلې وای څوک چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړي دوی به د هغو خلکو ملګري وي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده یعنی پیغمبران صدیقان شهیدان او صالحان څومره ښه ده دا ملګرتیا چې چاته په برخه شي دا حقیقي پیرزوینه ده چې د الله له لوري کیږي او د حقیقت پوهنې لپاره یوازې د الله علم کافي دی ای مؤمنانو هر وخت د مقابلې لپاره چمتو اوسئ بیا چې څنګه وخت مومي د بیلابیلو ټولګیو په توګه ووځئ یا یو موټی او هر څوک چې له تاسې نه داسې وي چې له جګړې نه ځان ګوښه کوي که پر تاسې کوم مصیبت راشي نو وایي الله پر ما باندې لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نه شوم او که د الله له لوري پر تاسې لورینه وي نو وایي او په دا شانې وایي چې د چا خبره ستاسې او د هغه تر منځه د دوستۍ خو له سره کومه اړیکه نه وه چې کاش کې زه هم له هغو سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی داسې خلکو ته د ښکاره وي چې د الله په لاره کې جنګېدل هغو خلکو ته پکار دي چې د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند خرڅوي نو چې د الله په لاره کې وجنګېږي او ووژل شي یا برلاس شي هغه ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو آخر څه دلیل دی چې تاسو د الله په لاره کې د هغو بېوسې نارینه‌و ښځو او ماشومانو په خاطر نه جنګېږئ چې کمزوري کړای شوي دي تر فشار لاندې نیول شوي دي او فریادونه کوي چې خدایه موږ له دې وطنه چې اوسیدونکي ظالمان دي وباسي او له خپل لوري نه زموږ کوم سرپرست او مرستندوی پیدا کړي کوم خلکو چې د ایمان لاره غوره کړې ده هغوی د الله په لاره کې جنګېږي او کوم کسانو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغوی د طاغوت یعنی شیطان په لاره کې جنګېږي نو د شیطان له ملګرو سره وجنګېږي او باور ولرئ چې د شیطان د سیسې په حقیقت کې ډېرې کمزوري دي تا هغو خلکو ته کتلي دي چې هغو ته ویل شوي وو چې خپل لاسونه له جنګ نه منع کړئ لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ اوس چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له هغو څخه یوه ډله له خلکو څخه داسې ویریږي لکه څنګه چې د خدایه ویره پکار ده یا له دې نه هم څه زیاته وایي خدایه تا پر موږ باندې ولې د جنګېدو امر ولیکه ولې دې موږ ته لږ څه نور مهلت رانه کړ دوی ته ووایه د دنیا د ژوند پانګه لږ ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډیر غوره دی او پر تاسې به د یوې ذرې په اندازه هم ظلم ونه کړای شي پاتې شو مرګ نو چېرته چې یاست هغه په هر صورت درته راتلونکی دی که تاسې په هر څومره محکمو کلاګانو کې هم اوسئ که دوی ته څه ګټه رسیږي نو وایي دا د الله له لوري ده او که څه زیان ور واوړي نو وایي دا ستا له لاسه دي ورته ووایه هر څه د الله له لوري دي آخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي ای انسانه تا ته چې هره ښېګڼه در رسیږي دا د الله په پیرزوینه رسیږي او په کوم غم چې اخته کیږي هغه ستا د خپلو کړو وړو له امله دی ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث لیږلی او په دې باندې د خدای شاهدي کافي ده چا چې د پیغمبر اطاعت وکړ هغه په اصل کې د خدای اطاعت وکړ او چا چې مخ واړاو نو په هر صورت مونږ په دې خلکو باندې ته د څارونکي او ساتونکي په توګه نه یې لیږلی هغوی په خوله وایي چې مونږ فرمان بردار یو خو کله چې ستا له څنګ نه لرې کیږي نو د هغوی یوه ډله د شپې له مخې سره راټولیږي ستا د خبرو په خلاف مشورې کوي الله د هغوی دا ټولې پټې مشورې لیکي ته د هغو پروا مه کوه او پر الله توکل وکړه همغه د توکل لپاره کافي دی آیا دا خلک قرآن ته نظر کیږي که دا د الله نه پرته د کوم بل چا له لوري وای
نو په دې کې به ډیر څه ګډوډ بیان موندل کېده. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبره واوري هغه خپروي، په داسې حال کې چې که دوی هغه پیغمبر او د خپل ډلې مسؤلو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. که پر تاسې د الله مهرباني او رحمت نه وای نو ستاسې نیمګړتیاوې داسې وي چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وي. نو ای پیغمبره ته د الله په لار کې وجنګېږه، ته له خپله ځانه پرته د بل هیڅ چا لپاره مسؤول نه یې. البته مؤمنان د جنګېدو لپاره وهڅوه. لرې نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي. د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده. څوک چې د نیکۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې څخه برخه ومومي، او څوک چې د بدۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې نه برخه ومومي، او الله په هر شي نظر لرونکی دی. او څوک چې په درناوي سره تاسو ته سلام واچوي نو هغه ته له هغې نه په ښه توګه ځواب ورکړئ، یا لږ تر لږه په همغه شان. الله د هر شي حساب اخیستونکی دی. الله هغه دی چې له هغه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. هغه به تاسو ټول د قیامت په هغه ورځ راټول کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ کوم شک شبهه نشته، او د الله له خبرې ډیره زیاته ریښتینې خبره د بل چا کېدی شي. نو دا پر تاسو څه شوي دي چې د منافقانو په باب ستاسو په منځ کې دوه مفکورې موندل کیږي. په داسې حال کې کومې بدۍ چې هغو ګټلې دي د هغو له امله الله هغوی بیرته په شا ګرځولي دي. آیا تاسو غواړئ چاته چې الله هدایت نه وي کړی هغه ته تاسو هدایت وکړئ؟ همدا چې څوک چې د الله له لارې واوړي د هغه لپاره ته کومه لاره نشي پیدا کولی. هغوی خدا غواړي لکه چې څنګه په خپله کافران دي همغسې تاسو هم کافران شي، تر څو چې تاسو او هغوی ټول سره برابر شي. له دې امله له هغو نه هیڅوک خپل دوستان منیسئ تر څو چې هغوی د خدای په لار کې هجرت ونه کړي. او که هغوی له هجرت نه منع راوړي نو چیرته چې ومومئ وینیسئ او ویې وژنئ، او له هغوی نه هیڅ یو خپل دوست او مرستندوی مه ګرځوئ. البته هغه منافقان له دې حکم څخه مستثنا دي چې له یو داسې قوم سره یو ځای شي چې له هغه سره ستاسې تړون وي. دغه راز هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسې ته راځي او له جګړې نه زړه تورن دي، نه له تاسې سره جنګېدل غواړي او نه له خپل قوم سره. که الله غوښتلی نو هغوی به یې پر تاسې مسلط کړي وای او هغوی به هم در سره جنګېدلي وای. له دې کبله که هغوی له تاسې نه څنګ وکړي او له جنګېدو نه لاس په سر شي او تاسې ته د روغې جوړې لاس اوږد کړي نو الله ستاسې لپاره هغو ته د لاس اوږدولو کومه لاره نه ده پرېښې. تاسو به یو بل ډول داسې منافقان وګورئ چې غواړي له تاسې سره هم په امن واوسیږي او له خپل قوم سره هم، خو چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي بې موجبه به پکې ځان وغورځوي. دغه راز خلک که ستاسې له مقابلې نه په څنګ نشي او تاسې ته د روغې جوړې پیشنهاد ونه کړي او لاس وانخلي نو چې هر چیرته مو وموندل وینیسئ او ویې وژنئ. پر هغو باندې د لاس پورته کولو لپاره مونږ تاسې ته ښکاره سند درکړی دی. دا د یو مؤمن کار نه دی چې بل مؤمن ووژني مګر دا چې خطایي ورڅخه وشي، او څوک چې کوم مؤمن په خطایي سره ووژني نو د هغه کفاره دا ده چې یو مؤمن له غلامۍ نه آزاد کړي او د وژل شوي وارثانو ته د وینو بیه ورکړي، مګر دا چې هغوی خونی وبخي. خو که هغه وژل شوی مسلمان له کوم داسې قوم څخه و چې له هغه سره ستاسې دښمني وي نو د هغه کفاره د یو مؤمن غلام آزادول دي. او که هغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی و چې له هغه سره ستاسې تړون نو د هغه وارثانو ته به د وینو بیه ورکول او د یو مؤمن غلام آزادول وي. لکه څوک غلام ونه مومي پرلپسې د 2 میاشتې روژه ونیسي. دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې ایستلو طریقه ده او الله د علم او پوهې خاوند دی. پاتې شو هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره ووژني نو د هغه سزا دوزخ دی چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي. پر هغه باندې د الله غضب او لعنت دی او الله د هغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. ای مؤمنان، کله چې د الله په لار کې د جهاد لپاره ووځئ نو د دوست او دښمن په منځ کې توپیر وکړئ، او څوک چې تاسو ته سلام واچوي هغه ته سمدلاسه مه وایاست چې ته مؤمن نه یې،
که تاسو د دنیا ګټه غواړئ نو له الله سره ستاسو لپاره د ولجی ډیرې زیاتې شتمنۍ شته. اخر په همدې حالت کې خو تاسو په خپل هم له دین مخکې اخته شوي وي. بیا الله پر تاسو مهربان شو. لدې عمل الله غور نه کار واخلي. تاسو چې څه کوي الله پر خبر دی. له مسلمانانو څخه هغه کسان چې بې عذره په خپل کورونو کې ناست دي او هغه کسان چې د الله په لار کې په سر او مال جهاد کوي د دواړو حیثیت یو شان نه دی. الله د ناستو په پرتله د هغو کسانو درجه چې په سر او مال جهاد کوي ډیره لوړه ګرځولې ده. که څه هم له هر یو سره الله د ښېګڼې وعده کړې ده، خو د هغه په وړاندې د مجاهدینو د خدمتونو بدله له ناستو کسانو څخه ډیره زیاته ده. د هغو لپاره د الله لخوا سترې درجې دي او بخښنه او رحمت دی، او الله لوی بخښونکی او رحم کوونکی دی. کوم خلکو چې پر خپل نفسونو ظلم کاوه پرېښتو له هغو څخه د هغو د ساه اخیستلو په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسې په څه حال کې اخته وئ. هغوی ځواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزوري او مجبور وو. پرېښتو وویل آیا د خدای ځمکه پراخه نه وه چې تاسې په هغې کې هجرت کړی وای؟ دا هغه خلک دي چې استوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر بد استوګنځی دی. هو کوم نارینه ښځې او ماشومان چې په رښتیا بېوسې دي او د وتلو کومه لاره او وسیله نه مومي کیدای شي چې الله هغو ته بښنه وکړي. الله لوی بخښونکی او تېرېدونکی دی. څوک چې د الله په لاره کې هجرت وکړي هغوی به په ځمکه کې د پناه اخیستلو ډیر ځایونه او د ژوند تېرولو لپاره ډیره پراخي ومومي. او څوک چې له خپل کوره د الله او پیغمبر خواته د هجرت کولو لپاره وځي بیا په لاره کې ورته مرګ راشي د هغه ثواب د الله په نزد ثابت شو. الله ډیر بخښونکی او رحیم دی. او کله چې تاسو په سفر ووتلی نو څه باک نشته که په لمانځه کې لنډوالی وکړئ. په تیره بیا کله چې تاسو سره دا ویره وي چې کافران به مو وځوروي، ځکه چې هغوی په ښکاره څرګنده ستاسې دښمنۍ ته ملا تړلې ده. او ای پیغمبره کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې او د جنگ په حالت کې له هغو سره په لمانځه ولاړې نو په کار ده چې له هغو سره یوه ډله له تا سره ودرېږي او وسله دې اخیستې وي. بیا چې کله هغوی سجده وکړه نو په وروسته دې لاړ شي او هغه بله ډله چې تر اوسه یې لمونځ نه دی کړی را دې شي له تا سره دې لمونځ وکړي او هغه دې هم تیار سي او په وسله سمبال وسي. ځکه چې کافران دې ته څارو دي چې که تاسې له خپلو وسلو او خپلو تجهیزاتو نه لږ شان غافل شي نو هغوی به پر تاسې یو وار توی شي. البته که تاسې د باران له امله تکلیف احساس کړئ یا ناروغان اوسئ نو په وسله ایښودلو کې څه باک نشته، خو بیا هم څارو اوسئ. باور ولرئ چې الله د کافرانو لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی. بیا کله چې لمانځه څخه وزګار شي نو د ولاړې او ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله یادوي. او کله چې ډاډه شي نو پوره لمونځ ادا کړئ. لمونځ په حقیقت کې یو داسې فرض دی چې د وخت له پابندۍ سره پر مؤمنانو لازم کړی شوی دی. د دې ډلې په تعقیبولو کې سستی مه کوئ. که تاسې کړاو ګالئ نو ستاسې په شان هغوی هم کړاو ګالي او تاسې له الله نه د هغه څه هیلهمند یاست چې هغوی یې هیلهمند نه دي. الله پر هر څه پوهیږي او هغه د حکمت او پوهې خاوند دی. ای پیغمبره مونږ دا کتاب په حقه ستا لوري ته درلېږلی دی تر څو چې هغه سمه لاره چې الله درته ښودلې ده له هغې سره سمه د خلکو په منځ کې فیصله وکړي. ته د خائنانو لخوا جګړه کوونکی مه کېږه. له الله نه بخښنه وغواړه، هغه ستر بخښونکی او رحیم دی. کوم کسان چې له خپل ځان سره خیانت کوي ته د هغو ملاتړ مه کوه. د الله هغه څوک نه خوښیږي چې خائن او د ګناه په لار روان وي. دا خلک کولی شي چې له انسانانو څخه خپل کړه وړه پټ کړي، خو له خدای څخه یې نشي پټولی. هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وي چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي. د دوی پر ټولو کړو وړو د الله علم چارپیر دی. هو تاسو خو په دنیوي ژوند کې د دې مجرمانو جنگ په خپل سر واخیست، خو د قیامت په ورځ به د دوی له لوري څوک جګړه وکړي. ښه نو هلته به څوک د دوی وکالت وکړي. که څوک بد عمل وکړي یا پر خپل ځان ظلم وکړي
او له هغه وروسته الله څخه بخښنه وغواړي نو الله به بخښونکی او رحیم ومومي خو څوک چې بدی وګټي نو د هغه دا ګټه به د همغه لپاره وبال وي الله پر ټولو خبرو خبر دی او هغه د پوهې او حکمت خاوند دی او چا چې کومه خطا یا ګناه وکړه او د هغې تورې پر کوم بې ګناه ولګاوه هغه نو د لوی بهتان او څرګندې ګناه پیټی وتاړه ای پیغمبره که د الله فضل پر تا نه وای او د هغه د رحمت نه برخوردار نه وای نو د هغو یوې ډلې خو په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې ستا د غورځولو فیصله کړې وه په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغو له خپله ځانه پرته هیڅوک په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې نه غورځاو او تا ته هیڅ زیان نه شو اړولی الله پر تا کتاب او حکمت نازل کړی دی او تا ته هغه څه ښودلي دي چې تا ته معلوم نه او پر تا باندې د هغه مهرباني ډیره زیاته د خلکو په پټو خبرو اترو کې زیاتره څه ښېګڼه نه وي هو که څوک په پټه توګه د صدقې او خیرات لارښوونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چاته څه ووایي نو البته دا ښه خبره ده او څوک چې د الله د خوشحالولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به مونږ لوی ثواب ور په برخه کړو خو چا چې د پیغمبر دښمنۍ ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لاره لاړ شي په داسې حال کې چې سمه لار ورته څرګنده شوې وي نو هغه به مونږ په همغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه په خپله ورګرځېدلی او هغه به دوزخ ته ننباسو چې خورا بد استوګنځی دی د الله په وړاندې یوازې د شرک بخښنه نشته له هغه پرته نور ټول څه بخښل کېدای شي چاته چې هغه بخښنه کول وغواړي چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه هغه په ګمراهۍ کې له حق نه ډیر لرې لاړ هغوی له خدایه پرته د ښځینه بتانو بندګي کوي هغوی هغه باغي شیطان معبود ګرځوي چې الله هغه لعنتي کړی دی هغوی د هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلي و چې زه به ستا له بندګانو نه یوه ټاکلې برخه واخلم زه به هغوی منحرف کړم زه به هغوی په هیلو کې واچوم زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر د څارویو غوږونه څیرې کړي او زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر په خدایي ساخت کې رد و بدل راولي چا چې دا شیطان د الله په ځای خپل ولی او سرپرست ونیاوه هغه په ښکاره زیان کې وغورځېد هغه له دې خلکو سره وعدې کوي او هغوی په هیلو کې اچوي خو د شیطان ټولې وعدې له غولولو پرته نور څه نه دي د دې خلکو استوګنځی دوزخ دی چې له هغه نه به دوی د ژغورنې هیڅ لاره ونه مومي پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه کارونه وکړي نو موږ به هغوی داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي دا د الله رښتینې وعده ده او له الله نه به زیات څوک په خپله خبره کې رښتینی وي د چارو عاقبت نه ستاسې په هیلو پورې تړلی دی نه د اهل کتابو په هیلو پورې هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی او څوک چې ښه عملونه وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي نو همداسې خلک به جنت ته ننوځي او د یوې ذرې په اندازه به د هغو په حق کې ظلم ونشي او څوک دی ښه دینداره له هغه چا نه چې الله ته ځان وسپاره او په نیکوکارۍ لاس پورې کړ په یوه لاره لوري روان شو د ابراهیم د مسلک پیروي وکړه د هغه ابراهیم مسلک چې الله هغه په دوستۍ نیولی و په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي او د الله علم له هر څه نه چاپیر دی خلق لتانه د ښځو په باب فتوا غواړي ووایه الله تاسې ته د هغو په باب فتوا درکوي او د دې ترڅنګ هغه حکمونه هم در زده کوي چې له پخوا راهیسې تاسې ته په دې کتاب کې اورول کیږي یعنی د هغو یتیمو نجونو په باب حکمونه چې تاسې د هغو حقوق نه ورکوئ او غواړئ چې نکاح ورسره وکړئ او د بېوزلو بېوسې ماشومانو په باب حکمونه
الله تاسو ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ او تاسو چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله له علم نه پټه پاتې نشي. کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلند یا مخاړونې څخه په ویره کې وي نو هیڅ باک نشته که میړه او میرمن د څه حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپلو منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډیره ښه ده. نفس د زړه تنګۍ خواته ډیر ژر میلان کوي، خو که تاسې د احسان له لارې پیشامد وکړئ او له خدای وویریږئ نو باور ولرئ چې الله به ستاسې له دې ډول کړو وړو نه بې خبره نه وي. د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته. که تاسې وغواړئ هم نه شئ کولی. له دې امله د الهي قانون د هدف تر سره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې هاخوا هغه بله ځوړنده یعنې بې سرنوشته پرېږدئ. که تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او له الله نه په ویره کې اوسئ نو الله تېرېدونکی او رحم لرونکی دی. خو که میړه اړتینه یو له بله بیل هم شي نو الله به په خپل پراخ قدرت سره هر یو بل ته له محتاجۍ نه بې نیازه کړي. د الله لمن ډېره ارته ده او هغه پوه او لیدونکی دی. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د همدې الله دي. له تاسې نه مخکې چې مونږ چاته کتاب ورکړی وو هغو ته مو همدا لارښودنه کړې وه او تاسې ته هم اوس همدا لارښودنه کوو چې د خدای له ویرې سره کار وکړئ. خو که تاسې نه منئ نو مې منئ. د اسمانونو او ځمکې د ټولو شیانو څښتن یوازې الله دی او هغه بې نیازه دی، د هرې ثنا ستاینې مستحق دی. هو د هغو ټولو شیانو چې په اسمانونو او ځمکه کې دي یوازې همدا الله مالک دی او د کارسازۍ لپاره صرف همغه کافي دی. که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او ستاسې پر ځای به نور خلک راولي او هغه په دې پوره برلاسی دی. څوک چې صرف د دنیا د ثواب غوښتونکی وي هغه ته دې دا څرګنده وي چې له الله سره د دنیا ثواب هم شته او د آخرت ثواب هم، او الله اوریدونکی او د هر څه لیدونکی دی. ای مؤمنان، د عدالت علمبرداران او د خدای لپاره شاهدان اوسئ. که څه هم چې ستاسې د عدالت کولو او شاهدۍ زیان په خپله تاسې یا ستاسې مور او پلار یا ستاسې خپلو خپلوانو ته راجع کیږي هم، د معاملې لوری شتمن وي او که بېوزله الله له تاسې نه زیات د هغه خیر غوښتونکی دی. په دې اساس د خپلو نفسي غوښتنو د پیروۍ له امله عدالت مه پرېږدئ. او که تاسې ګډې وډې وایاست یا له رښتیا ویلو نه ډډه وکړئ نو وپوهیږئ چې تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. ای مؤمنان، په الله او په رسول او په هغه کتاب ایمان راوړئ چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی او په هر هغه کتاب چې له دې نه مخکې هغه نازل کړی دی. چا چې له الله د هغه له فرښتو د هغه له کتابونو د هغه له رسولانو او د آخرت له ورځې نه انکار وکړ هغه په ګمراهۍ کې سرګردان ډیر لرې لاړ. پاتې شول هغه کسان چې ایمان یې راوړ بیا کافر شول، بیا په خپل کفر کې زیات پرمختګ وکړ نو الله به هیڅکله هغو ته بخښنه ونه کړي او نه به هیڅکله هغو ته سمه لاره وښیي. او کوم منافقان چې مؤمنان پرېږدي له کافرانو سره ملګرتیا کوي هغو ته دا زیری واوروه چې د هغو لپاره دردناکه سزا تیاره ده. آیا دا خلک د عزت لاسته راوړلو لپاره هغو ته ورځي؟ په داسې حال کې چې هر راز عزت یوازې د الله لپاره دی. الله په دې کتاب کې تاسو ته پخوا امر کړی دی چې که په هر ځای کې واورئ چې د الله د آیاتونو څخه انکار کیږي او مسخرې ورپورې کیږي هلته مه کښېنئ تر هغه چې خلک په کومه بله خبره کې مصروف شي. اوس که تاسې داسې کوئ نو تاسې هم د هغو په څیر یاست. باور ولرئ چې الله منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي. دا کافران ستا په باب انتظار باسي. که د الله له لوري برای ستا په برخه شي نو رابشي وبه وایي آیا مونږ له تا سره نه وو؟ که د کافرانو پله درنه شي نو هغو ته به ووایي چې آیا مونږ دا نشو کولی چې ستاسې پر خلاف وجنګیږو او سره له دې هم مونږ تاسې له مسلمانانو څخه وساتلی. ښه نو الله به ستاسې
او د هغو معامله د آخرت په ورځ فیصله کړي او په دې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو باندې د برلاسي کېدو هیڅ کومه لاره نه ده جوړه کړې. دا منافقان له الله سره د غولونې کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله هغوی په غولېدنه کې غورځولي دي. کله چې دوی لمانځه ته پاتېږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په بې میلۍ سره پاتېږي او خدای ډیر لږ یادوي. د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي، نه پورا دی خواته دي نه پورا ها خواته. څوک چې خدای گمراه کړی وي هغه ته کومه لاره نشي موندلی. ای مؤمنان، د مؤمنانو په ځای له کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ. آیا تاسو غواړئ چې الله ته د ځان په خلاف څرګند سند ورکړئ؟ باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندنۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومي. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو ته ارومرو لوی ثواب ور په برخه کړي. که تاسو شکر کوونکي بندگان اوسئ او د ایمان لاره غوره کړئ نو د خدای په دې کې څه دي چې ارومرو دې سزا درکړي. الله ډیر قدردان او د ټولو په حال خبر دی.